بعضې خلق یوه پوښتنه لري چې ځینې کسان او ځینې خلق د بسم الله الرحمن الرحیم په ځای باندې کله چې عریضه چاته لیکي یو خط چاته لیږي په شروع کې بسم الله الرحمن الرحیم د دغې په ځای باندې 286 انسه لیکي. آیا دغه حساب لیکل دغه انسې لیکل د بسم الله الرحمن الرحیم قائم مقام جوړېدلی شي که نه شي جوړېدلی؟ هغه ثواب په دې باندې ملاوېدی شي که نه شي ملاوېدلی؟ د دې په خاطر سره یې دا لیکي که چېرته دغه بسم الله الرحمن الرحیم وغورځېږي، چېرته دا عریضه چېرته وغورځولی شي، د الله رب العزت د نوم بې عزتي راځي، توهین یې راځي، نو دوی داسې کوي چې 286 یو بریکټ کې بند کړي، د عریضې په شروع کې د خط په شروع کې دغه لیکل کوي. نو آیا دا قائم مقام د بسم الله الرحمن الرحیم جوړېدلی شي او که نه شي جوړېدلی؟ نو د دې مسئلې په باره کې د نبی علیه السلام یو حدیث باید چې مونږ او تاسو ځان ته مخې ته کړو چې نبی علیه السلام کوم عمل کړی وي، کومه طریقه د نبی علیه السلام وي، کوم عمل او کوم فعل چې د نبی علیه السلام وي په هغې کې هیڅ کله نقصان نه وي، بې فایدې عمل نه وي. د نبی علیه السلام طریقه او د نبی علیه السلام عمل بداو کله به هم چې چاته خط لیکو نو په شروع کې به بسم الله الرحمن الرحیم ورته لیکل. نو که دغه سوچونه مونږ او تاسو چې کم کوو چې آیا دغه د الله نوم بې عزتي په دې کې راځي، دا شیطانی سوچونه دي، دې ته باید مونږ او تاسو التفات او توجه ونه کړو. بسم الله الرحمن الرحیم د هر خط په شروع کې، د هر کار په شروع کې، په هر کار کې چې کله ته شروع کوي نو بسم الله الرحمن الرحیم لسانن ته ووایې یا یې کتابتن ولیکي، نو په هغه کار کې به برکت وي. د نبی علیه السلام دا طریقې کار و، نو مونږ او تاسو ته هم پکار ده چې د نبی علیه السلام طریقې اپناو کړو، د غیرو طریقو نه ځان وساتو. بعضې خلق لیکي بسم الله تعالی صرف لیکي، بعضې بل څه داسې لیکي، خو د دې قائم مقام او دغه د بسم الله الرحمن الرحیم قائم مقام نشي جوړېدلی، ځکه چې نبی علیه السلام کومه طریقه او کوم طریقې کار دی هغه د مسلمان دپاره پکار ده چې هغه طریقې کار اپناو کړي. فتاوی محمودیه په جلد نمبر 2 صفحه نمبر 340 کې داسې لیکلي وو چې دغسې عمل کول چې بسم الله الرحمن الرحیم په ځای باندې بسم الله تعالی یا دا 286 دغه لیکي، نو دا د دې قائم مقام نشي جوړېدلی. ښه خبره دا ده چې د 286 انسو په ځای باندې او د بسم الله تعالی په ځای باندې بسم الله الرحمن الرحیم ولیکلی شي، ځکه چې دا د نبی علیه السلام طریقه وه. نو د هر مسلمان دپاره هر امتی باندې دا لازمه ده چې د نبی علیه السلام طریقه اپناو کړي.